چې د جومات ته ځي او دا څومره قدمونه چلي په یو قدم ولا په یو قدم الله اجر د یو کال ورکوي صیامها وقیامها یو کال داسې چې روزانه روژې نیولي او هره شپې تهجد کړی الله ورله دا اجر په یو قدم ورکوي دا حدیث بلکل صحیح حدیث دی الحمدلله په یو قدم دا ثواب ملاوي یو ورور وایي چې موږ دا حدیث اورېدلی دی چې یو سړی د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي او امام ته نږدې کښېني او غلی کښېني خطبې ته نو دی چې را څومره قدمونه اخلي نو په هر قدم باندې دته د یو کال اجر میلاویږي سره د هغې د روژې او د شپې د مانځه لکه ټول کال چې د روژې نیولي او ټول کال چې د تهجد کړي په یو قدم دا ثواب میلاوي دا ورور وایي چې دا خو ډېر لوی اجر پکې ذکر شوی دی تر دې چې دا د لیلة القدر نه هم زیات بیا راځي ځکه چې لیلة القدر کال کې یوه شپه ده او خیر من الف شهر د زرو شپو نه غوره ده د زرو میاشتو نه خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه غوره او داسې هم نه وي چې د زرو کالو نه غوره ده که موږ جومات ته ځو هر هفته د جمعې په ورځ نو د زر نه زیات قدمونه اخیستی شو دا خو ډېر لوی اجر دی نو آیا دا حدیث صحیح دی او که نه او د دې وضاحت وکړي الجواب دا حدیث بلکل صحیح حدیث دی الحمدلله حدیث دا اوس ابن اوس الثقفي رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ترمذی دا روایت راوړی دی من اغتسل یوم الجمعه وغسل چا چې غسل وکړو په ښایسته طریقې سره وکړو دا پکې شرطونه دي وبکر وابتکر او وختي مانځله لاړ او ډېر وختي لاړ دا اجر صحیح دی ډېر د خو داسې په اله سنه میلاویږي هم نه غسل وکړو په ښایسته طریقې سره وکړو وختي لاړ ډېر وختي لاړ ها دریم کار یې دا وکړو ودنا امام ته نږدې کېناست څلورم واستمع خطبه په توجه سره واورېده پنځم وانصت بلکل غلی ناست کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها دی چې د جومات ته ځي او دا څومره قدمونه چلي په یو قدم ولا په یو قدم الله اجر د یو کال ورکوي صیامها وقیامها یو کال داسې چې روزانه روژې نیولي او هره شپې تهجد کړی الله ورله دا اجر په یو قدم ورکوي څومره لوی اجر دی او څومره مهربان رب دی ناول خو دا حدیث صحیح دی و ضرور دی خبرې ته راځو چې دی تعجب کوي چې دا خو یعنی عمل لږ دی او اجر پې ډېر زیات دی نو موږ دې ورور ته دا وایو چې رب العالمین رحمت دومره پراخه دی چې دا څه دي د هغه د رحمت په مخ کې والله ذو فضل عظیم قرآن کې الله وی الله ډېر لوی فضل والا دی ډېر مهربانه باچا دی او موږ که داسې وګورو نو زموږ هر عمل وړوکی دی لکه زه به دا وایم چې زموږ هر عمل وړوکی دی الله چې سره کوي هغه ډېر زیات دي اوس وګوره دومره مهربانه باچا دی چې تاله په یو قدم باندې د یو کال اجر درکوي او یو کال هسې نه لکه ټوله ورځ چې د روژې ټول کال روژه او ټول کال تهجد داسې به څوک وکړي دا عبادت به څوک وکړي کاسې شروع یې کړو زه راځئ چې یو کال روژې نیسو یو کال تهجد کوو څوک به یې وکړي هېڅوک هم سرته نشي رسولی رب العالمین دله اجر درکوي نو زه یې ورور ته دا وایم چې په دې کې تعجب مه کوه د هغه رب داسې پراخه خزانې دي داسې لکه حدیث کې راځي چې د الله لاسونه کولاو دي کولاو سحر ماښام الله لګوي سحر ماښام الله په دې مخلوق باندې نعمتونه راوړي سحر ماښام حدیث کې راځي چې د الله لاسونه کولاو دي پراخه دي الله چې کوم نعمتونه ورکوي او څه ترې لګوي د خپلو خزانو نه هغه څه نشي کمولی کوم چې د الله په لاس کې دي
هغه څه نشي کمولی. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته ویلي بلال وی لګوله الله په لار کې لګوه په عرش یو لوی رب دی مه هېرېږي د غریبۍ نه. هغه سره لوی پراخه خزانې پرتې دي. نو هېڅ تعجب نه دی. اوس دې ته ګوره ضرور وایي چې دا اجر خو ډېر لوی نه دی. زه یو مثال در کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی په لار روان و او د یو ونې څانګه لارې ته راکوشې وه. دا څانګه د دې ونې په لاره کې پرته وه. خلک یې تنګول. څوک چې په هغه طرف تون هغه به تنګېدو. دا سړی راولګېدو هغه څانګه یې پرې کړه لارې برابر کړه. وی د الله د عمل خوښ شو هغه یې وبخو جنت ته ووتو. کم پراخه رحمت تا ته الله ذکر کوم چې یو څانګه د ونې ته لرې کړي او تا به جنت ته بوځي او تا نه راضي کي. او زه بار بار دا خبره کوم زه یم ډېر لوی بدبخته دی هغه انسان چې د الله پورې دومره پراخه رحمت کې د الله د رحمت حقدار نه شي.